کلن دا ټول له هغه د پاره قانتون تابعدار دي. بدیع السماوات بدیع پیدا کون کې دے اول پیدا کون کې دے بدیع ابتدائی پیدائش ته ویل کی اول پیدا کون کې دے السماوات د اسمانونو والارض او د زمکه و اذا هر کلا قضا چې اراده کی فیصله کی امرن دیوکار فانما بس بشکا خبر ادا د بل نه دا یقول چې اوای له هغه کارتا کون چې اوشا فیکون بس بیا اوشي. سورۃ یاسین آیت نمبر 82 کې موږ دا غره خبر ده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سورہ یاسین 82 82 وقال الذين اوايغ كسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله چې ولي خبر نه کوي مونږ سره الله تعالی لولا ولنا يكلمنا هغه خبر یو کې مونږ سره الله ولا تعالی لولا يكلمنا الله خبر نه کوي مونږ سره الله تعالی او تاتینا یا ولنا راځي مونږ ته آیتن سنخا كذلك اومده غرنګي قال ویلیو الذين او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې د موسی علی السلام قوم دارنګ خبره کړې و چې موږ الله تعالی په خپل ولي نه ګورو مثل قولهم د دې پشان خبره تشابهت یو شان شوی دي قلوبهم زړه د دوی قد بتاکیک سرا بینا بیان کړی دی مونږه الآیات نشانه لقوم اغه قوم د پاره یوقنون چې هغه یقین ساتي دی به مطالبه کوي. په سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 کې دوی به ویلي وقالو لن نؤمن لك هیڅ موږ ایمان نه وروړو پتا حتا ترغه وخت پوري تفجر لنا من الارض ينبوعا چې موږ د زمکه نه چینه راونه باسي. کله به ویلي د صفاغر موږ ته د سونه نه جوړ نکي کله به ویلي چې موږ د میاشت د دوه ټوکړې نکي هغه پوري موږ د تابع ایمان نه وروړو. نو الله وایي نشانه خو موجود دي او ټول نغټه نشانه او صلی بیانای هغه دا ان بشک مونږه ارسلناک را لګلې ته بالحق پرشتنی دین سره په قران سره. عبد الله ابن عباس د قران معنا کړی دا مونږ ته را لګلې په دې قران سره دا ټول نه لوی معجزه ان پر سره بالکل کلیک پړ کولې نشي او دومره عظیم د علوم نډک قران بیانای دا وړه معجزه. بشیرن زیر ور کونکه ونذیرن او ير ور کونکه ولا تسالو او تا نه تپوس نشي کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او تپوس بنشي کوله تا نه عن اصحاب الجحیم د دوزخیان مبارکی ان دې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وخت زړه خوړو کنه لکه څنګه چې فرمایي لعلک باخع نفسک شاید چې ځان هلاکون کې دې پوسه نالا وې دې باره کې وتانه تپوس نه کیږي. او سورۃ رعد آیت نمبر 40 کې فرمایي 40 کہ فرمائی اللہ تعالی فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب پتا باندې رسول دي امون باندې بیا حساب کتاب کول دي دای سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری استاد ذمہ داری سره رسول دي. ولن ترضى هیڅ کله برازي نشي عن کتانا هیڅ کله به ترازي نه کی هیڅ کله برازي نشي عن کستانا اليهود يهوديان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش وکنه چې د يهوديانو عیسایان دي خوشاله شي چې په ما باندې ایمان وروړي او مؤمنان شي او د لالچ د پیغمبر علی السلام چې د جهنم نه بچي. او خپل مثال بیان کړي زما مثال د هغه سړی دی چې پتنګانو ته وری بل کړي او پتنګان راځي او باغ باندې ځان غورځي او سوځي او د لګیا دی دا شړی چې داونه سوځي زما مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه څه دی چې زه د انسانان دی اور نه بچ کما او انسانان دی چې دغه رنګ به اور کې ځان غورځي. نو الله تعالی ورته تسلی ورکړي چې دا خوستا خواهش ته ټیک ده خدا ته راضي کولای نشي. ولن ترضى هیڅ کله برازي نشي عن کستانا اليهود يهوديان ولن نصارى او نه عیسایان حتا ترغه وخت پوري تتبع چې ته پیروي وکي ملتهم د دې د دین د دې د مرزي د دې د مزاج د دې مزاج پیروي وکي برازي شي. او دا موږ چې وایو چې امریکا موږ ناراضي ده نو الله وایي ناراضي کیږي نو دینه دا معلومه شي چې موږ د دې د دین پیروي کړې ده. څنګه چې الله وایي ولن معنا چې دا ناممکنه ده دا کې دی نشي دا دانه خوشاله دی نشي. او موږ وایو او به فخرم وکړو چې موږ داسې قابل ترين حکومت ته چې موږ ټول نه لوی کمال دا کړی چې امریکا مې خوشاله کړی او امریکایان امریکای کې دنه څوک دې خبرې تاسو غي نه پښتنه وکړي هغه لوی فخر باندې کوي چې موږ نه بیوقوفان جوړ کړل ای په دې فخر کوي
او موږ په دې فخر کوو چې موږ ګوري ځان په یو کفان په جوړ کړ په دې فخر کوو باندې عجیب خبره ده چې موږ په یو کوف جوړي په دې فخر کوو او هغه په دې فخر کې چې به یو کوف میکړو موږ کما کړ موږ خپل کار به وکړو او مسلمانانو مبارک بار الله تعالی موږ د دې دشمن نخلاص کی لکه څنګه چې روس نخلاص کو ان ارسلنا ولن ترضى اذ غلب رازين شيان كاليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل اويا ان بشك هدى الله هدايت الله تعالى دين الله تعالى هو الهدى وما غاصل هدايت ان نه يهوديان دي نه عيسایان دي نه ستا مزاج مطابق ته اصل هدايت الله ده یعنی کته خوشحالي کی نو بده خوشحال شه چې الله هدايت درته نصیب شي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي ولا ان اتبعت ولا ان او کچری اتبعت پیروي وکړه اهواهم د دې د خواهشاتو بعد ورستو الذي دغنا جاءك چراغله دیتا ته من العلم د پوینا د علمنا مالک نو نبوی تا د پارا من الله د الله طرفنا من ولي څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار د موږ سره چې بده کې امداد نه کوي الله کنه د دې وجه امداد الله امداد کوي نو امریکا څه شي او چې الله نه کوي امداد نو یو ماشینا نمرود ځان خلاص نکړل شو نو موسی علیہ السلام یو همسانه فرعون ځان نشو خلاص کړل او چې الله امداد نه کوي نو مزور اور دي نو الله وایي چې امداد نکوم چې ته دې خوشاله نو به امداد نکوم من ولی ولا نصير تاسو له څوک د الله طرف نه دوستی بنه کیږي الذين اغا کسان آتیناهم چې ورکړه دې مونږه اغویتا الکتاب کتاب یتلونه دوی تلاوت کوي د هغه حق تلاوته درست تلاوت حق معنی می تاسو کړی و دلته مراد څه د تلاوت حروف نوالا دغه معنی او دغه عملی طور باندې پیروي کول مراد دي او د دې مطلبونه صحابه کرام چې کوم خدلی دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د دې حلال ته حلال اوای د دې حرام ته حرام اوای او په دې باندې پوي شي او د تلاوت لفظي معنی تلا ویل کېږي ورستو تلوتا والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها سپوږمۍ باندې الله قسم خوړل دي چې کله دا میاشت د مرستر کې پوسي ورستو روانه نو د تلاوت معنی د قران کریم دا چې دې باندې ځان پوي کی او به عمل کول کوشش کوي لکه سورۃ الصاد کې سورۃ الصاد آیت نمبر 29 کې الله فرمایي کتاب انزلناه الیک کتاب دې چې نازل کړي دې موږ ستاسو طرف ته مبارکون دا برکت ولده لیدبروا آیاته دې د پاره چې تدبر وکړي د دې آیاتونو کې نو تلاوت هغه مراد دی چې تدبر وي پکې اب ځان پوي کی هغه معنی باندې پوي شي او بیا وليتذكر اولو الالباب او نصیحت حاصل کی عقل خوندان او په سورۃ محمد آیت نمبر 24 سورۃ محمد آیت نمبر 24 افلا يتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نه کوي قرآن باندې ام على قلوب اقفالها یا د دې زړونو ته تالی لګیدلې دي ولې تدبر نه کوي سوچ او فکر کول بده کې بده مانو کې بده او غیره باندې چې ځان پوي کی سړی او په سورۃ انفال کې الله فرمایي سورۃ انفال آیت نمبر 2 او دا ډېر خطرناک مونته آیات تم تاسو ټول د پاره الله دې مونته معافي وکړي سورۃ انفال آیت نمبر 2 څلورم پورې 4 نمبر 4 نمبر آیات پورې انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه خلق دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله تعالی وجلت قلوبهم ولرزق زړه دا غي واذا تليت ارکل چې تلاوت کړل شي عليهم بدوی باندې آیاته آیتونه داغه زادتهم ایمانا نو زیات شي د دوی ایمان او علی ربهم يتوکلون او پر رب باندې دوی توکل کوي د صفاتونه دي د مؤمن نو تلاوت کوي زړه ولرزي ور سره او ایمان زیات شي دا کله زیاتی دا اوس چې موږ کوو کنه دا یو قسم تلاوت د دې معنی کوو نو ګورئ تاسو کې فرق راځي دغه تاسو حالت بل د زما کمال نه دی د قران کمال دی نستا کمال دی چې واده ورغو دا د قران کمال دی اثر دی بیګا یو حالت او بل بیګا بل حالت او بل بیګا بل حالت نو کستا توجه اخلاص برابر وي نو هر ورځ بستا په ایمان کې وضعیت راځي هر ورځ په کیفیت کې وضعیت راځي دا کمال دی او چې دا مونږ واورو زیات نه راځي نو دې مطلب چې حق ادا نه دی حق تلاوت نه دی دا حق تلاوته صحیح تلاوت اولئک هم دغه کسان یؤمنون به ایمان وروړي باغې باندې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي د دینه د دې اوریدونه د دې تلاوت نه به په دې باندې
فاولئک وبسم دغه کسان هم الخاسرون